بسم الله الرحمن الرحیم. آیا د فوټوشاپ باره کې مو کله اورېدلي؟ څنګه کولی شو فوټوشاپ کې کار وکړو؟ په دغه کورس کې مو د فوټوشاپ اړینه زده کړه راخیستې، یعنې هغه شیان چې واقعا ډېر زیات مهم دي چې په فوټوشاپ کې اول یاد ولرو. زه یم شیراز جمال صافی او تقریبا شپږو اوو کالو راهیسې په دغه بخش کې کار کوم. په دغه کورس کې مو هغه شیان راخیستي چې واقعا موږ ورته ضرورت لرو چې فوټوشاپ کې باید اول زده کړو. سټارټ مو له دې اخیستی چې څنګه فوټوشاپ اوپن کولی شو، په هغه کې څنګه کار کولی شو، څنګه یو ډاکومنټ جوړولی شو، او له هغه وروسته مو عملي کار په هغه کې شروع کړی ده. یعنې هغه شیان پسې نه یو ګرځېدلي چې هغه تیوري پورې اړه لري. ټول مو هغه شیان راخیستي چې هغه واقعا پریکټیکل دي او هغه ډېر زیات مهم دي. لومړی کورس یا لومړی چپټر مو له دې راخیستی چې څنګه کولی شو فوټوشاپ یو ډاکومنټ جوړ کړو. دوهم چپټر له هغه نه بعد بیا څنګه کولی شو ځان ته یو داسې انټرفیس جوړ کړو چې په هغه کې وشو کولی فوټوشاپ کې په اسانۍ سره کار وکړو. دریمه برخه مو بیا په دې راخیستې ده چې هغه شیونه چې ډېر زیات مهم دي لکه لیرز دي یا هغه کې شیپس دي یا هغه مینوګانې چې هغې سره موږ بار بار مخ کیږو او هغه موږ ته مشکلات را جوړوي د کار په ساحه کې، هغه مو راخیستي. کورس مو په داسې یو ترتیب سره جوړ کړی چې یو نفر وشي کولی، هغه نفر چې کله فوټوشاپ حتی نوم هم نه وي اورېدلی راشي او دغه کورس وګوري، دی کولی شي چې وروسته له دې نه چې دغه کورس خلاص شي ډېر څه زده کړي او وشي کولی حتی د فوټوشاپ تدریس وکړي. نو تر پای را سره پاتې شئ او د یو لرنا په دغه انلاین پلیټفارم کې دغه کورس سره تر اخري وګورئ.